بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ کتاب کلیش اف سیویلایزیشن چې دی د دې ریویو واخو. کلیش اف سیویلایزیشن څه دی؟ یعنی د تیزیبونو تر مابین تصادم، د دغو تر مابین ټکراو چې پر دې خبره کوي. دا کتاب سیمیول پی آن ټینګ ټانګ چې دی په 1993 کې لیکلی دی او بیا یې په 1996 کې دا کتاب چاپ کړی دی، یا له 19 څخه 10 کاله یا 90 کاله مخکې چې دی دا کتاب د چاپ کړی دی. پر دا باندې د تیزیبونو د ترمنځ کوم ټکر روان دی د هغه ډېر په خپل سیاسي بصیرت او په خپل کوم علمي اپروچ چې دی هغه ډېر زیات ښایسته دغه کړی دی. موږ به دا خبره وکړو چې ډېر خلک په دې کې ډېر زیات کنفیوز دي چې دا کلچر او سیویلایزیشن دا څه شی دی، یا دا یو شی دی، خو ډېر خلک په اردو کې دا د تیزی او د تمدن لپاره استعمالي او په دغه کې د سیویلایزیشن لپاره استعمالي. موږ دا خبره کوو چې کلچر د یو ټولنې د ژوند د تیرولو طریقو ته یې دغه طریقه سي بیا یو څه پراخه سي، یو څه ګورنمنټ پکې راسي، سیستمیټیک سي، په دا کې اربنایزډ شي، ښارونه پکې جوړ سي، کورونه پکې جوړ سي، مختلف ریلیجنز پکې راسي، دا څه دی بیا د سیویلایزیشن شکل واخلي. یعنی سیویلایزیشن څه دی دا بیا پراخ شکل واخلي. لکه اوس موږ دا خبره کوو چې اربنایزیشن کې راسي، ګورنمنټ کې راسي، یا مثال کې په دې کې مختلف، لکه اوس موږ دا وایو چې په میسوپوټیمین سیویلایزیشن کې چې بیا دوه کلاس رالو، یو پبلیین و چې یو غریب کلاس دی، یو پیټریشن و چې دا لوی کلاس دی، بیا په د بالشویک ریولوشن بعد بیا چې د پرولتاریا و د بورژوا نومونه چې و هغه رالو. دغه سکي موږ وایو په سیویلایزیشن کې کلاسز پیدا سي، په دا کې سټیټس پیدا سي، په دا کې اربنایزیشن پیدا سي. خو هغه دغه موږ به دا هم ویلی سي چې کلچر څه دی یا سیویلایزیشن څه دی، د کلچر یو پراخ شکل یا یو جدید شکل څه دی هغه هم دغه کوي. په دا کې ټیکنالوژي، آرټ، ارکیټیکچر، انسټیټیوشنز، د ګورنمنټ ادارې، دا ټول څه دي دا پر مخ راسي. لکه میسوپوټیمین سیویلایزیشن کې بیا سمرین سیویلایزیشن د دنیا اول سیویلایزیشن ګڼل کېږي. بابلیین سیویلایزیشن چې دغه وخت د ټیګریس او د یوفریټس دا دوه دریاوې وي، د دغو دریاو په منځ کې دا سیویلایزیشن څه دی دا آباد شوی دی. او دغه سکي بیا د ایجپټ سیویلایزیشن چې فیرو ورته یایي، فرعون ورته یایي، دا پر مخ راغلی دي. او بیا چې دی دغه چې دی چاینیز سیویلایزیشن چې په هغه کې دوی ګریټ وال جوړ کړی دی، کنفیوشس کوم مذهب چې دی هغه فالو کړی دی. نو دغه چې دی دا زموږ دغه دی. اوس موږ دا خبره کوو چې کلیش اف سیویلایزیشن کې دی مین خبره څه کوي. په کلیش اف سیویلایزیشن کې دی دا خبره کوي چې په دا کې به تصادم وي، په دا کې به جنگ وي. د چا ترمنځ به جنگ وي، ولی به وي، پر دې باندې خبره کوي. اوله خبره دی دا کوي چې د اسلام او د مغرب تر مابین به جنگ وي. څنګه جنگ به وي؟ غټ مثال تاسو وګورئ چې 9/11 چې کوم حمله وسوه په دغه کې پر امریکا باندې، بیا امریکا چې راولاړه سوه د عراق او افغانستان کې کوم وحشت خور کوي یا خلک یې مړه کړل. دغه جنگ مثال کې ډېر لوی د مغرب او د اسلامي نړۍ تر مابین د کلیش اف سیویلایزیشن ډېر لوی مثال دی نه. او بیا په یورپ کې د اسلاموفوبیا دا مطلب د اسلام په حواله غلط نظر، نګیټیو نظر. یعنی د یورپ خلک دا سوچ وي چې دا زموږ کوم د مسلمانو نړۍ څه ده چې دا جاهلان پاته خلک، دا د تشدد خوښونکي خلک، ایکسټریمست خلک، انتها پسنده خلک، دا په خپله دغه کلیش دی، دا تصادم دی د مسلمان او دغه تر مابین. بیا دغسې کې په فرانس کې بار بار د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه توهین کېدل، بیا دلته په د مسلمان نړۍ لخوا څخه غبرګون ښکاره کېدل، لاریونونه کېدل، احتجاجونه کېدل. دا په خپله د کلیش اف سیویلایزیشن برخه دی. بیا دوی خبره کوي چې د هندوانو او د مسلمانانو تر مابین، اسلامي نړۍ تر مابین کشمکش. هغه تاسو موږ ته معلوم دی چې د کشمیر یسود یا دغه د لاین اپ کوم د پاکستان او د انډیا تر مابین کوم کلیش سیویلایزیشن روان دی. یا بابري مسجد چې واقعه وسوه دا د کوم یوډیا مسجد دی په د دلی په سعادت که ستاسو یاد دی، په دې کې ډېر زیات خلک مړه شول. بیا د اسرائیل او د عرب دا په خپله کلیش اف سیویلایزیشن دی. عرب چې اسرائیل چې دی هغه یهودي دی او مسلمان عرب چې دی دا مسلمانان دي. دا کې چې کله هټلر دغه چې و یهودیان ډېر زیات ستړي کړل او یهودیان بیا د
فرنګیان چې وو د ټریټي اف بالفور یو ټریټي دوی وکړه، دغه مطابق به دوی راوړتو په دغه کې خلک آباد کو بچاوي کو چې دلته یهودیان چې دغه بچاو کې آباد کړي او دا د عرب نړۍ چې دا ویني نو اوس دا د اسرائیل او د فلسطین تر مابین یا د غزه پټي باندې یا په ویسټ بینګ باندې چې کوم جنگ روان دی دا په خپل کلیش اف سیویلایزیشن دی د دې د سیویلایزیشن یا د تهذیب تر مابین جنگ خبره ده. بیا دی دا خبره کوي چې د مغرب او د چین تر مابین، یعنی وتا ساده خبره وکړي لکه مغرب چې د هغه د کپټالیست د سرمایه دنیا د سرمایه دغه چې دی سپورټي او دلته چین چې دی هغه د سوشلیست نظام یا د خپل یو ځانته یو دغه لري کنه چې په هغه تر مابین چې کوم تشدد دی یا تصادم دی دا په خپل دغه هم ډیسکس کړی دی، لکه په تایوان کې د تایوان جنگ چې دی د دې د امریکای او د چین تر مابین کوم تعلقات په هانګان کې احتجاجونه وسو یا په تایوان کې چې چین بیا کوم جبر وکړي دغه وکړي نو چاینا چې کوم جبر وکړي دغه ټول چې دی دا د سیویلایزیشن غړي د امریکای او د چین تر مابین چې کوم کش بغیر دی دغه هم دی دغه ابل د کلتور اقتصاد ټکر، یعنی د کلچر اینڈ د اکونومیک کلیش اف اکونومیکس اینڈ کلچر هغه څنګه دی چې مثال کې مغرب چې دی هغه دا وایي چې دا د مسلمانانو کلچر چې دی دا ډیر جاهل کلچر چې دی هغه دا دی چې اسلامي نړۍ چې دا مغرب دا وایي چې دا اسلامي نړۍ چې دا د دې یو شی نه مني کنه اسلامي نړۍ چې دا د دوی د مغرب سیویلایزیشن نه مني. بیا دغه سکی د مغرب والا چې دی هغه پر اسلامي کلچر باندې ډیر خان دي چې دا ان سیویلایزډ کلچر دی، ان ډیولپډ کلچر دی، دا ان ایجوکیټډ دی. دغه کلچر چې دی یو د بل کلچر نه منل یا کلچر هیجموني بیا دا ده چې یو سړی راشي دا بل کلچر چې دی هغه دغه کې سپریسته کې خپل کلچر ډاومننټ کې لدی لکه د دې چې فرنګیانو وکړو دغه سکی جغرافیا دغه مذهب دغه کلچر دغه سیاست دغه ټول شیان چې دی هغه وردغه کې نو موږ دا خبره کوو چې په کلیش اف سیویلایزیشن کې دی دا په اصل کې دغه دی جنگ دی. کلیش مطلب جنگ، تصادم، ټکراو. دا ټکراو به د چیرته ما بیانې دا دغه سړی چې دی دا کوم سیمول آن دغه آنګ ټینګ ټون چې دی دا شی ډسکس دغه کلیش اف سیویلایزیشن چې دی دا به د کلچر تر مابین وي، دا به د جغرافیې پر بنیاد وي، دا به د سیاست پر بنیاد وي، دا به د معیشت پر بنیاد وي او دغه چې دی دا به مذهبونه مخته راځي. دا به سیویلایزیشن دغه سیویلایزیشن یعنی د مغرب یو سیویلایزیشن غړي او مسلمان نړۍ چې د یو سیویلایزیشن غړي، د اسرائیل یو سیویلایزیشن غړي، د عرب یو سیویلایزیشن غړي او دوی چې دی راولړي چین او د چاینا او د امریکا تر مابین چې کوم کش وګیر دی دغه سیویلایزیشن غړي. بل د عیسایت او د مسلمانانو تر مابین پر جوړشلم چې کوم جنگونه سوي دي چې صلیبي جنگونه یا کروسیډ ورته دا کروسیډ کوم وار سوي دي ډیر مشهور جنگونه سوي دي. صلاح الدین ایوبي ډیر مشهور کریکټر دی په دا کې او بل عیسایان خپل ډیر زیات د دې جنگونه کړي دي. دغه شان چې دی دا چې دی د ټکراو غړي. بل د سیکولریزم یا د مذهبي نړۍ تر مابین جنگ چې دی یا د سوشلیزم د کپټالیزم تر مابین جنگ چې دی او دغه ټول شان چې دی دغه د هغه وخت کې دی ډیسکس کړی دي. یعنی کلیش اف سیویلایزیشن چې دی لکه اوس مغرب جمهوریت غواړي او زموږ کوم مسلمان نړۍ چې ده هغه چې دی هغه خلافت او یا شریعت غواړي. دغه سکی چې دی بل معاشي تصادم دا دی چې ملټي نېشنل کمپنیان چې دي هغه په ټوله دنیا کې دا غواړي چې زما کمپنۍ مشهوره شي، بل غواړي چې زما کمپنۍ مشهوره شي. دغه سکی علاقايي تصادم اخر بیان کړی دی. هغه دا وایي چې کله بارډران چې دي پر بارډر باندې د دوه تیزبانو جنګ لکه د مسلمانانو د هندوانو او اخري د ټیکنالوژي او د نظریاتي تصادم خبره کړې ده چې هغه ښکاره خبره ده. نن موږ په 20 صدۍ کې یا په 21 صدۍ کې دغه سامنا کوو. نو دغه تصادم دغه جنګ چې دی دا د بیان کړی دی. کور مو ودان ډېره زیاته مننه.